ابن سینا ته فادر اف ارلی میډیسن ویل کیږي. د طب په میدان کې ډیره تبدیلی راوستې ده او نن سبا چې څومره هم دوايانې جوړیږي نو په دې ټولو کې د ابن سینا ډیر غټ تاریخي کردار دی. ابن سینا یا ابو علي سینا کوم چې په یورپ کې په یوه سینا باندې مشهور دی. د پوره نوم دی ابو علي الحسین ابن عبد الله ابن سینا. په 980 عیسوي کې د ازبکستان په یو ښار بخارا کې پیدا شوی و. بخارا په دغه زمانه کې د علوم او فنونو لپاره یو قسم مرکز و. دغه دور کې په دې علاقې باندې د ساماني سلطنت حکومت او دغه زمانه کې په مختلفو علومو کې ماهره یعنی د رازي بشان خلک په دې ځای کې راجم وو. د مسلمانانو لپاره دا دور ساينسي ثقافتي او لساني لحاظ سره د بیداری دور او د هغه وخت چې یورپ والا د جهالت په تیارو کې وو او د علم درنا نه محروم وو. تاسو د دې خلکو د جهالت اندازه لدی واقعین لګولې شي چې یو ځل یو زنانه راغله طبيب له او هغه ته د سر د در شکایت وکړو. ډاکټر راولګیدو علاج د پاره د دې زنانه په سر باندې د صلیب په نشان سره سورې وکړو او د درد خکولو لپاره ول په سر باندې مالګه واچوله. د دې کار د کولو نه بعد د دې زنانه سره سو شو شاهد چې دې ویلو ته بس ضرورت نه وي. ابن سینا د وړوکوالي نډیر ذهینو لس کال عمر ته د رسیدونو مخکې قرآن حفظ کو. د د ذهانت د عالم چې ډیر کرته بعد د استادان د صلات مخامخ به بس کېدل. قرآن سره د فقه تعلیم هم حاصل کړو. دین علاوه فلسفي او ریاضي په شان علوم کې هم مهارت لرو. د ریاضیات علم د یو هندستاني سبزی فروش نه زده کړو لیکن کوم علم چې د ډیر شهرت ورکو هغه د فلسفي علم. دغه زماني پوری خلک د ارسطو ډیر متاثر وو او د فلسفي په میدان کې به د قول حرف اخیر ګڼل کېدو. د ارسطو یو کتاب میټافیزکس د ابن سینا لپاره یو چیلنج ثابت شوی و. ابن سینا د قول مطابق هغه ما دا کتاب تقریبا 40 ځله وکړو لیکن د دې کتاب معانی زما په غریف کې نه راتللې. اتفاقا یو ورځ د الفارابي کتاب د لاس تراغه او د فارابي د کتاب یو قسمه شرح و د هغه کتاب کوم چې ارسطو لیکلی و. دا کتاب د ابن سینا لپاره یو چابي ثابت شو. په دې سره د ارسطو کتاب مکمل د ابن سینا په فهم کې راګیر شو. ابن سینا د ارسطو په فن کې دومره ماهر شو چې وخت د سراغه چې خلکو د ارسطو په ځای باندې د ابن سینا قول له ترجیح ورکړله او د خبره د فلسفي په میدان کې حرف اخر وګڼل شو. او د ابن سینا د فلسفه وروسته بیا د مدارسو په نصاب کې هم داخله کړی شو. 14 کال په عمر کې د ابن سینا ډیره مینه پیدا شوی و رتیب سره. هغه د فن مطالعه شروع کړه او د دې سره سره د مریضانو علاج هم شروع کو. ابن سینا به همیشه پرې خبره سوچ کو چې هغه کوم وجوهات دي چې یو تندرست بدن د کټ سره لګي ابي د مرګ سره مخامخ کوي. په داسې سوچ او مهنت سره د ابن سینا په تجربو مشاهدو کې ډیر مهارت پیدا شو. د 13 کال په عمر کې ابن سینا د خلکو په مابین کې ډیر مشهور شو. په دې وخت کې د بخارا سلطان امیر نوح ثانی په خپل دربار کې د شهید طبيب وګرځاو. کنن سبا زمانی په حساب سره وګورو د ابن سینا د 13 کال په عمر کې هر هغه شی حاصل کړو کوم چې یو کامیاب انسان ته ملاويږي. ابن سینا د شهید طبيب کوم عہده ملاو شوی و نو داغه وجه دا و چې د امیر نوح ثانی علاج کړو په هغه سره هغه شفا ملاو شوی و. د داسې بیماری و چې دغه زمانی ټول طبيبان د دې په علاج کې ناکام شوی وو. د دې کار نه بعد د انعام په تور باندې د شهید طبيب کړی شو او د دې سره د ابن سینا په مطالبه سره سلطان د خپل ټوله لایبرری پرې خوده. ابن سینا ته باغی کې د هر قسم تصرف کولو اجازه ورکو. دا ولنې زلو چې ابن سینا ته د موقع ملاو شو چې د کتابونو یو غټه ذخیره د غلاس تراغله. لہذا ابن سینا د دې موقع نه پوره فائدہ واغسته. لیکن د دې نه څو کال بعد سامانی سلطنت ختم کړی شو. د دې سلطنت په ختمېدو سره ابن سینا دغه زینه وتښتېدو. دغه وجه دا و چې دغه زمانه کې به کله یو بادشاه په بل سلطنت باندې قبضه وکړله نو دغه سلطنت پوره عمل به وجله. دی وجه نه ځان د خلاصولو لپاره ابن سینا دغه علاقه پرې خوده. ابن سینا براتب سره شاهي دربار کې تنظیمات پړای او غیره ډیر کارونه کول. ابن سینا ته تقریبا 350 کتابونه منسوب دي. نن سبا په تاریخ کې دا غي نه صرف 240 کتابونه محفوظ پاتې دي. په دې ټولو کې بعضي کتابونه داسې دي چې هغه خپل حجم او اهمیت په اعتبار سره ډیر مخکې دي. اولنی کتاب په دې کې دی القانون فی الطب. دا کتاب په اولنی ځل باندې چې کله چاپ کړی شو نو معلومه شو چې دا د 10 لک الفاظ مجموعه ده. ابن سینا په دې کتاب کې د مخکینی زمانی نه واخله د زمانی پوری د مختلفو علاقو جبو او قومونو په منځ کې چې څومره علمي طب موجود هغه ټول په یو کتاب کې راجمع کو. تر دې چې چینی، فارسی او هندستاني میډیکل علوم ټول په دې کتاب کې لیکل دي. دا کتاب د لیکلو نه بعد 600 کال پورې په یونیورسيټو کې پڑھاوې دو. لیکن کله چې دا کتاب لاتینی ژبې ته منتقل شو نو په دې سره د کتاب ته ډیر مقبولیت حاصل شو. په دې سره دا کتاب په لږ وخت کې په ټول یورپ کې مشهور شو. ابن سینا دا کتاب القانون فی الطب په 15 جلدو کې لیکل شوی دی. په اولنی جلد کې د طب اصول باندې خبرې کړې دي، یعنی زموږ جسم څنګه کار کوي او د بیماری په داخليدلو سره څنګه اثرات مرتب کیږي. دویم جلد کې د دوايانو د جوړولو وته سواجزه او د دې خصوصیت بیان شوی دي. دریم جلد کې سر نواخله د خپل پورې څومره بیماریان چې په هر یو اندام باندې راځي دا غي تفصیل دی.
څلورم جلد کې په هغه بیماریانو تذکره کړې ده کوم چې زموږ په بدن باندې منفي اثر کوي. په پنځم جلد کې د مرکب ادویاتو علم دی. ابن سینا خپل زمانه کې د هر قسم بیماری لپاره جدا ځایونه جوړ کړي وو او د فارمیسي بنیاد هم یې ښودی دی. ابن سینا چې په کوم بیماریانو باندې ډېر ریسرچ کړی وو په هغې کې د کینسر، دویم د ټي بي، بل غیر جنسي تعلقاتو نه چې کوم بیماریانې پیدا کیږي او هغه بیماریانې کوم چې د یو بدن نه بل ته منتقل کیږي. په دې ټولو بیماریانو باندې ابن سینا ښه په تفصیل سره ریسرچ کړی وو. دې نه علاوه سترګو او زړه ته چې کوم پیچیده بیماریانې لاحق کیږي په هغې هم پوره ریسرچ کړی وو. ابن سینا په نفسیاتو باندې هم نظر وو. په خپل زمانه کې ابن سینا ډیپریشن د جدا بیماری ویلی و او د دې لپاره علاج هم ښودلی وو. خلاصه دا د ملګرو چې ابن سینا د علم په میدان کې هغه دنیوي دی او که دیني دواړو کې د هغه ډېره دلچسپي وه. نن سبا غرب والا خلکو ډېره فایده اخیستې ده واخلي د ده د تصانیفونه. دیني لحاظ سره د ابن سینا یو جدا نظر و. داخلي باره کې د ده څه داسې نظریې جوړې شوې وې چې هغې د وجې نه د دغه وخت علماو په ده باندې څه خردونه کړي وو او هغو سره ډېر بحثونه هم راغلي وو. بالاخره ابن سینا په 1037 کې د 57 کالو په عمر کې د ایران په یو ښار همدان کې وفات شو. د ابن سینا په مشهور اقوالو کې یو قول دا دی چې د بیمارۍ تصور کول نیمه بیماری ده، سکون او اطمینان نیم مرهم دی، صبر او تحمل د علاج ابتدا ده.